د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. په ماسکو کې د افغانستان د سفارت مستشار عبدالله یاسر ویلي چې د بیلاروس په زندانونو کې شاوخوا 80 افغانان بندیان دي. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي چې د دغه افغانانو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي او تمه ده چې ژر تر ژره بې پایلې ته ورسیږي. ورته مهال په روسیه کې د افغانستان سفارت ویلي و چې د بیلاروس په زندانونو کې د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې په موخه یو پلاوی یاد هیواد ته استولی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس د افغانستان لپاره د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون د کډوالو د برخې له مسؤل برو یانیک سره کتلي دي. په دې کتنه کې د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون ژمنه کړې چې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره به مرستې او په دې برخه کې به له افغاني سرې میاشتې سره همکاري کوي. افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي د دې لیدنې موخه له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنو شوو کورنیو سره مرسته او د هغوی د ستونزو حل و. په بلخ او بدخشان ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې لومړۍ پیښه چې د مزار شریف حیرتان پر لاره شوې له امله یې 3 تنه مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. بلخوا په بدخشان ولایت کې د یوې بلې ترافیکي پیښې له امله د 2 ښځو په ګډون 3 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. او اسرائیلي ځواکونو د یمن پر پلازمینه صنعا هوایي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د هغو توغندیو د ځواب په توګه شوي چې د حوثي وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوي وو. د یمن روغتیایي چارواکو ویلي په بریدونو کې 6 تنه وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي د بریدونو موخه یو پوځي کمپلیکس و چې د ولسمشرۍ ماڼۍ 2 برېښنایي کارخونې او د تیلو زیرمتون پکې دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.